الله اکبر د نوم دی وجه هر شیطان تختی. کله چې په روس په افغانستان باندې حمله کړې وه او بیا دغه ځای نه واپس تلل، نو هغو تپوس وکړه د مجاهدینو نه چې تاسو سره موږ خو ځو اوس واپس روان یو، لیکن یو تپوس کو تپوس زموږ دا دی چې الله اکبر ستاسو د کوم د ټینک یا د توپ نوم دی؟ نو هغو ورته جواب کې څه وي چې الله اکبر زموږ ذکر دی، ذکر موږ د الله بړۍ په دې کې بیانو، دا د توپ نوم نه دی. وی موږ چې څومره شکست موندلی موږ دغه د نارې د وجې نه موندلی. کله به چې مجاهدینو الله اکبر ناره ووله، نو هغې موږ باندې دومره اثر کوو چې موږ به خپله هغه اصله په ځای پرېښې دا تښتېدو به. نو د الله اکبر نوم کې اثر دی شیطان د دې نه تښت چې کوم دی کفر چې کوم دی هغه تښتي. او نن بیا شیطان چې کوم دی امریکا هغه وتښتېدله او هغه مسلمانان چې د الله اکبر ناره به یې لګوله هغه بیا راغلل. الله تبارک وتعالی چې کوم 313 لا په بدر کې هغه فتح ورکړې وه او کافرانو 1000 وسکه اسله و درسو، لیکن د الله په مدد سره هغو ته شکست ملاو شو او مسلمانان چې کوم دی هغه فتح یاد شلو. نن هغه طالبان هغه لغونې کسان چې هغو د پوره دنیا مسلمانان او د هغې مقابلې کې کفار ټول چې کوم دی هغه ملګري شله او هغه ختمول غواړل، الله خپله کلمه اوچته کړله او نن یې وښودله پوره دنیا ته چې د هغو نوم چې کوم دی هغه اخیستی کېږي. هغه خلک چې د هغو نوم به منبر باندې او په محراب باندې مونږ هغه نوم اخیستل هغه به که چا به اخیسته نو هغه به ګرفتاره کېده. نن پوره دنیا د هغو نومونه اخلي، او ملا عبدالغني برادر او ملا عمر او اسامه او بیت الله امیر المؤمنین ټول په دې کې یادېږي، د هغو نومونه اخیستل کېږي. دا الله ښیي چې زما طاقت شته، الله اکبر طاقت نه نوم شته. څنګه چې نیشنل پارٹی والو اعلان کړو چې الله اکبر کا دور گزر چکا ہے، نو الله اکبر کا دور گزر نہیں چکا، الله اکبر دور به همیشه انشاءالله د قیامت پورې قائم وي. د الله اکبر کې دا اثرات دي.